دی مسجد کې دا ناسته د فرض مونږ دپاره انتظار دا وخت دی الله په مانځه کې شماري ته به په جومات کې هسې ناستې سوچونه به کې د فرض مونځ په انتظار به الله به په دې انتظار د فرض مونځ اجر درکوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من توضأ فاحسن وضوءه چا چې اودس وکړو ښکلی اودس یې وکړو ثم خرج عامدا الى المسجد او بیا د کور نه په دې اراده راووتل چې جومات ته ځم مسجد ته ځم فلا یشبکن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نو دا دې تشبیک نه کوي تشبیک ویل کېږي دا د دې لاس ګوتې د یو لاس ګوتې په دې بل لاس کې ورکولو ته تشبیک ویل کېږي بعضې خلک د ګوتو نه ټکي وباسي هغه هم په دې کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اودس دې وکړه ښکلی اودس بیا د کور نه جومات ته راتلی او جومات ته رالی او دا لاسونه دې داسې نه کړه د ګوتو نه دې ټکې نه ایستلي تشبیک دې نه کو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انه فی الصلاة دا ستا دا ناسته دا دلته انتظار دی جومات کې ناسته دام تا په مانځه کې شمارلی کېږي دا داسې دی چې ته په مونځ ولاړې ورکوټې عمل دی که نه دی زما محترم بیخي ورکوټې عمل دی په وخت راشه مسجد کې کښېنه الله دې ناسته په مونځ بدلوي مونځ اجر درته الله درکړي